او دا ابولهب دومره سپیره دی، خیر ده خبره درته کوم. دې پسې ورته بل حکم راغی واصدع بما تؤمر، چې دا کم حکم زما له طرف نه تا ته میلاویږي دا ښکاره که اوس بس د پټې خبره اوس ختمه شوه، اعلان وکړه اوس. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واورېده، ګوره ډېره سخته خبره وه، اسانه نه وه. راووت او د مکې په کوڅو کې به یې اواز کو یا صباحا یا صباحا. د دې مقصد څه دی؟ دا چې په چا دشمن حمله کوي نو دا چغه وایي. دشمن چې حمله کوي عموما دشمن د سار وخت کې حمله کوي نو دا چغه خلک وایي. مطلب یې دا چې ای خلکه روځئ دشمن راغی، روی عذاب را روان دی، روځئ روی مصیبت را روان دی، روځئ. خبره ټیک ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفا غونډۍ ته وخته او چونکې د پیغمبر علیه السلام یو شان خو په خلکو کې خلکو به قدر کوي، عزت به کو، نو خلک ټول راوچلېدل چې څه چل دی، څه دشمن را روان دی که څه مسله ده. خلک په خپله راوچلېدل او که څوک په خپله نشو راتلی، بعضې خلک په خپله نشو راتلی نو کشران یې راولېږل چې تاسو ورشئ، یا زه بیمار یم یا څه مسله ده. محمد اواز کوي صلی الله علیه وسلم څه چل دی. د صفا غونډۍ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وخته او دا خلک رالل ګیر چاپېره ورته کېناستل. څه چل دی؟ وایي تاسو کښېنئ خبره درته کوم. دا ابولهب بیا پکې ناست دی. رسول الله مبارک لاول ورته لومبې دا حکم کوي، وی لبستو فیکم عمره، 40 کاله څه د پاسه 43 کاله نه هم زیات عمر ما تاسو کې تیر کړی، لوی عمر مې در کې تیر کړ. کیف وجدتمونی، زم څنګه موندې، زه څنګه انسان یم. لکه دا خبره هغه څوک کولی شي چې په هغه د مچ د غول عمره دا غم دی، د ماشي د خپې عمره دا غم پې دی. او چې کوم سړی داغدار وي د هغه نه غلطۍ شوي په ماشوموالي کې ولې نه شوې، دا خبره نشي کول. یا سړی پاسې وي چې او یاره تا ووایې نو زه به راته ووایم تا پلانکي وخت کې دروغ ویلي دي، ما سره یې دوکه کړې ده، ما سره دا چل، پلانکي سره دا چل، پلانکي سره دا چل. الحمدلله د رسول الله مبارک جامه د ماشوموالي نه تر اخره پورې پاک او صفا ده که د شیشې په شان. څنګه مونتې ټولو قوم په یو ژبه آواز ورکړه وجدناک صادقا و امینا، موږ ته په 2 صفتونو مونتې، یو رښتونی یو امانتګر. تا چې ته په ژوند کې دروغ نه دی ویلي، تا چا سره دوکه نه ده کړې، خیانت دې نه دی کړی، ټګي دې نه ده کړې، څوک دې دوکه کړی نه دی په هره طریقه چې. وی یو خبره درته کوم، وی که زه تاسو ته دا ووایم چې د دې غونډۍ د هغې طرف نه یو لښکر را روان دی په تاسو حمله کوي، خبره به ومنئ. اگر چې تاسو ته ښکاري نشته دشمن او تاسو یو مضبوط قوم هم یې در باندې څوک راتیم نه شي، خو که زه ووایم چې د غونډۍ نه پورې غاړه دشمن را روان دی در باندې حمله کوي، او به منئ؟ هغوی بلکل منو. ولې؟ وی ځکه تاسو پورې دروغ نه دی ویلی، مونږ نه نو دشمن، خو مونږ به وایو چې یو دا خبره ده ټیک ده، تاسو پورې دروغ نه دی ویلي. حقه لفظ یې وی ښه نو زه تاسو ته یوه خبره کوم، ډېرې نه، چې زه د خدای د عذاب نه تاسو یارو. الله عذاب، زه د خدای پیغمبر یم، صرف نه پیسې غواړم، نه بادشاهي غواړم، نه دولت غواړم، هېڅ هم نه غواړم، نه تنخوا نه هېڅ نه غواړم، یو څیز دله غواړم، یو څیز که یو الله ومنئ. او که یو الله مو نه منو، دغه شرک کوئ، بوتانو ته سجدې کوئ، بوتانو نه غوښتنې کوئ، نو د خدای لوی قهر غضب در باندې را روان دی. او بیا څه وایي؟ یا بني عبدمناف، د قومو ای د عبدمناف بچو، د خدای د عذاب نه نشم بچ کولی. ای فاطمې زما لور، د خدای د عذاب نه دی نشم بچ کولی. مال غواړې رانه غواړه زر به کم. ای صفیې د پیغمبر ترورې، د خدای د عذاب نه تام نشم بچ کولی. ایمان دې راونړه، ایمان هم راونړه، بلکل نشم بچ کولی. مال غواړې، دولت غواړې، دله در کولی شم،
الله عذاب نه نشم بچ کولی. ای زما قومه د خدای د عذاب نه نشم بچ کولی. سیر رحیمي به در سره کوم نشم بچ کولی. مهرباني وکړئ یو الله ومنئ مه کوئ دا د خپل لاسو تراشلي څیزونه دي دا تاله خیر درکوي. دې نه غوښتنه کوئ مخلوق نه غواړئ الله نه وغواړئ. مخلوق د خیر او د شر مالک الله د خیر او د شر مالک. شر نه به د الله بچ کوي خیر به د رب العالمین درکوي. خو چې دا خبره وکړه هغه ابولهب سپیره د ټولو نه مخکې پاسېد یو کاڼی راواویښت او په رسول الله مبارک کې د کاڼی غزار وکړ او خیره یې ورته وکړه تبا لکه لهذا دعوتنا خدای دې داسې کا تا موږ دې له غوښتي یو ټول خلک دې راوغوښتل خلک دې ستړي کړل پریشانه دې کړل څه چل دی دې له دې را یعنې هغه ته سپیره ته دا خبره داسې وړه غوندې خبره ښکاري. نو د کور نه چې په چا غزار وشي که نه نو بیا پردي کوي. قانون دا دی چې خپل تره غزار وکړو نو بس نور خلک هم بیا هسې زما وروڼو چې دې وخت کې رسول الله مبارک به څومره خفه شي. کاکا هلته دې په ما د جادوګر الزام ولګ 3 ځله مې قوم له دعوت ورکړه سپیره ته په منځ کې رکاوټ جوړ شي. اوس قوم له دعوت ورکوم ټول قوم له ټول قریشو له مې راغونډ کړي دي او کیدای شي د ما خبره ومني نو د خیر د خدای نیکبخت دا د بدبخته څه دې وکړه سپیره. لیکن رسول الله مبارک نه کوي. پیغمبر علیه السلام مبارک ته د الله د طرف نه حکم هم دا شوی دی. دا حکم ورته شوی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې ته به دغه نه کوې مقابله به نه کوې واعرض عن المشرکین. که څوک ستا مخالفت کوي که جواب به نه ورکوي بلکل به جواب نه ورکوي غزار به نه کوي خیر هم نه کوي غږ به نه کوي. بس دا د الله هدایت دی. بس زه هدایت در کوم په هغې عمل کوه. او دا دومره سپیرو ابولهب یاره د 2 زامنو د یو نوم عتبه او د بل عتیبه او د رسول الله مبارک 2 لوڼه ورته ورکړې وې او د نبوت نه مخکنۍ خبره یو حضرت رقیه رضی الله تعالی عنها او یو حضرت ام کلثوم. دې سپیره پیغمبر اسلام خفه کو د رسول الله مبارک زړه زور ورکو زور زامن یې کینول وی زما بچیه وی او وی دا ښځې د محمد ته پرېږدې صلی الله علیه وسلم 2 لوڼې ورته پرېښود. څومره دک رسئ څومره د زړه صدمه رسئ. بعضې سړي وي بدماش بعضې سړي وي ټوپکمار بعضې سړي وي متکبر. دغه کوشش دی چې یو مسلمان خفه کوم دغه کوشش دی چې یو مسلمان له په زړه باندې پولې ودرومه ټیک ته ودروه مسلمان خفه کا خو لوی الله دې وینې ظالمه رسوا کوي به دی دنیا کې به دې هم رسوا کوي او آخرت کې به دې هم رسوا کوي. بعضې سړي د ښه سړیتوب د وجې نه چاته غږ نه کوي چې دا یو شرمېدلی دی نو زه ځان ولې شرمو نو خلک د هغې نه غلط مقصد واخلي. رسول الله مبارک هم یو قوم و د یو ښه سړیتوب د وجې نه بس ټیک شو ځه چې تا ووې نو ودې وې الله پوه شه او ته پوه شه او په کاڼي غزار یې مو کو رسول الله مبارک به هم لګېد په کاڼي باندې وړه به څونه زور اخیستی او 2 لوڼه ته پرېږده ورته اوهو څومره لویه خبره. لیکن الله د پیغمبر مدد کړی دی. دغه یو لورې حضرت عثمان رضی الله عنه ته نکاح شوه بیا وروسته او چې هغه عثمان نه هغه لور وفات شوه نو دا بله لورې بیا حضرت عثمان له ورکړه. ذوالنورین لقب د دې 2 لوڼو د وجې نه حضرت عثمان ته میلاو شو. د عقای 2 جهان د 2 لوڼو خاوند یو نه پس بله هغه خدای پاک دا سعادت دا خوشبختی د حضرت عثمان په تقدیر لیکلې وه. دغه سپیره خدای د پیغمبر علیه السلام د لوڼو د سخرګنۍ نه وساته. دغه سپیره بچي د دې ظالم الله د پیغمبر د سخرګنۍ نه او د زوموالۍ نه خدای وساتل سپیره خو هغه د پیغمبر له یو ډېر لوی دوک ورساو ډېر لوی وله پولې کړه چې 2 لوڼو ته ورته پرېږدې او بیا د هغې د پاسه بیا څه کړل ښځه به اطلاع
او د ځنګل نه به غنې راوړې او د رسول الله مبارک مخې ته به یې چول په لارو مشهوره داسې ده غنې به راوړلې نو علماو بعضې مفسرینو لیکلي دي یو ځلې یو لوی د غنو یو پنډ وتړو هغه دومره مضبوط و چې اوچته یې که نو په یو تیږه د پاسې هغه کېښوده او که ستاسو خیال وي نو پخوا به د خلکو دا دړې مړې یا لرګي راوړل نو په دې شا به یې راوړل په دې شا نو هغې ته یې پړې تړلې ورسې نو هغه دا ورته کېناسته پړې دې مرۍ ته دې سینې ته ونیوه چې زه به دا پنډ په ځان راوانو او زه مې د رسول الله مبارک پو کې به غورځومه فرشته راله دې خو سینې ته هغه پړې وتړه او ځان یې تیارو چې دا په شا راوغورځومه فرشته راله او هغې هغه پنډ له شاته دیکه ورکړه پنډ د هغه کمر نه شاته شو او هغه پړې په ټسته دې مرۍ ته پرېوته دې ډېر زورونه ولګول خو هغه پنډ پې درونو او هغه پړې مرۍ ته پروت و نه چاته چغه والی شي نه څوک شته حق پې د لاسه خدای پانسي کړو مرداره شوه او الله پې څونه خفه شو تبت یدا ابي لهب وتب دغه لاسونو باندې چې تا زما په دې نیازبین او خشته پیغمبر غزار وکړه ستا د لاسونه دې هلاک او بربادي یو زما خیره ده یو د الله خیره ده الله خو قرآن زمون په معاشره زمون په عرف محاوره نازل کړی دی یعنی هلاک دي دا لاسونه دې تباه دي ما اغنا عنه ماله وما کسب مال بچ نه که هغه خپل دولت او تجارت بس بچ نه که سیصلا نارا ذات لهب لمبو والا اور ته برسي وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد مرۍ ته پړې پرېوت د کجورو د پاڼو پړې او په هغې کې خدای مرداره کړه او په قرآن شریف کې باینه نوم د ذکر وشو ابو جهل نوم نه ذکر شوی د عتبه نوم نه ذکر شوی د شیبه نوم نه ذکر شوی د ولید نوم نه ذکر شوی دا هم د پیغمبر سخت مخالفینو او د دې سپیرو نوم ذکر شو او الله پې ټاپه والا مهر یې پې ولګول چې دی به کم خوا به ځي دی به د جهنم اور ته به ځي د جهنم اور ته غرغنډو کې به پروت دنیا کې د کبر وکړه مستی دې وکړه تکبر دې وکړه رسول الله مبارک دې خفه کړه لیکن خدای په دنیا کې هم رسوا کړه او آخرت یې ټول عمر د اور لمبو کې پروت دی د مانو ظلم به نه کوو او بیا هغه خلک چې هغه تا ته د خدای دین بیانوي په دې زمانه کې تا ته قرآن بیانوي تا د پیغمبر سنت بیانوي قسم په خدای دا ستاسو خیر خواهان دي قسم مې راته وخوړ یو سړی جمعې پر ستا ته لګیا دی په مقبره کې درته لګیا دی صلح جوړه ده په هغې کې لګیا دی تا ته ستا بچو ته قرآن ښیي دین ورته ښیي او ته هر انسان تنګې او تکلیف ورکې دا ته خدای خفه کې دا ته رسول خفه کې دا ته د خدای دین ته رکاوټ او بند تړې دا ته د خدای قرآن ته بند تړې ظالمه خدای به دې تباه کړي د خدای نه ویرېږه خدای سره څوک دښمني کولی شي نشي کولی د خدای له یو ماشي مقابله اوسه پورې چا ونه کړه یو ډینګي را خراب پیدا شوی دی تر ننه پورې د ډینګي وایرس پته چا ونه لګوله چې دا کوم وایرس دی او دې له څه علاج دی ننه پورې نه امریکې پته ولګوله نه برطانیې نه یورپ او نه افریقې او نه ایشیا چا هم پته ونه لګوله بس دغه دی چې بس اوبه ډېر څښه او جراثیم به ختم شي او تبري نو پیرډار ګولۍ دی خورو دا سیزونه میزونه ورکوي خو د هغه وایرسو دپاره چې ته اوسه پورې ګولۍ د ملیریا شته د دې اوسه پورې نشته د کینسر چې د دې اوسه پورې ونه وته الله ښی مخلوق ته چې زما د یو ماشي مقابله نشي کولی نمرود ونتلی شو ته به یې یو ماشي د نمرود پس بیمه کې ننوته او تر څو چې بری مزل پولی شو مزل یې وکړه او د حق یو ماشي د لاسه نمرود بې خوب او په ټینشن کې پروت او د هغې د لاسه مردار شو نشي کولی یو ستاسو په دې ملک وطن یو 4-5 کاله مخکې چې کوم سیلاب راغی د خدای زور وموندل څومره پولونه یې یوړل ستا د دلدار ګړی پول ستا د منډۍ پول ورپسې ځه د هغه چکدرې پول غټ هغه پولونه چې د پاسه په ټینکونه تېرېدل هغه پولونه چې د پاسه په د کاڼو د ګټو د ماربلو غټ ټرکونه تېرېدل خو چې د خدای سیلاب راغی هلته پراته و بیا د خدای د قهر او د غضب مقابله څوک نشي کولی
او چې الله څوک راونیسي نو بیا یې خلاصولی هم څوک نشي. دنیا کې هم رسوا کي په شرمونو یې وشرمئ د سترګو د لګېدو ځای پاتې دی آخرت یې هم خدای تباه کوي. بیا یاد وساتئ زما ورونو دا زمونږ دپاره یو په دې کې زمونږ عبرت دی. دی کې الله مونږ ته یو عبرت راکوي دا ذهن کې واچوه د خدای دین کې درته څوک بیانوي داسې ښکل کړه مینه ورسره وکړه. قرآن چې څوک بیانوي مینه وکړه. مدرسې سره محبت وکړه مینه وکړه. غریب بې کسه بې څوکه شلېدلو والا طالب دی چې دی ورسره ښه کېږي مینه ورسره وکړه محبت وکړه په هره طریقه چې کبر به نه کوې. مظلوم ګاونډي رشته دار تربور چې کم غریب سړی دی ظلم به نه کوې. رسول الله مبارک فرمایي د مظلوم چې د خولې نه وباسي د دې نه زر د خدای دربار ته رسېدونکي شی بل نشته. النبي علیه السلام فرمایي د اسمان دروازې ورته کولو شي د وریځو د پاسه چې او الله وایي ای مظلومه لانصرنک ولو بعد حین مدد به دې کوم لږ ساعت پس به خو مدد به دې کوم څه موده پس به خو مدد به دې کوم. ابولهب ظلم وکړه زیاتې وکړه او د پیغمبر لار کې رکاوټ جوړېده. والله کیسې موکړل هغه دین د پیغمبر مبارک تر ننه پورې په اربونو کربونو مخلوق کې خور روان دی الحمدلله. دغه ټوله مکه بیا وروسته خدای مسلمانه کړه. دغه ټول قوم بیا وروسته رب العالمین مسلمان کړ او تر اوسه پورې الحمدلله د دین رڼاګانې او پلوچې دنیا په ګوټ ګوټ کې خورېد اوسه پورې الحمدلله. ابولهب مردار شو څه وکړی زما وروڼو. هغې نه پس د دې مسلې نه پس بیا څه وشو ابو طالب له دوی راتل چې د راشه او څه بن واچو چې د پیغمبر مبارک دا دعوت او دا تبلیغ او دا مسله ختمه شي. ابو طالب لراله ابو جهل هم راغی عتبه او شیبه او دا خلق جرګه باندې راغلل. ابو طالب خو ډېر هوښیار انسان او د ټول قوم معزز انسان و خلکو به قدر او عزت کو دله رالل. ورته یې ویل چې یاره مونږ تاله راغلي یو ابو طالب ته مونږ د ټولو مشر یو معزز انسان یو تاله راغلي یو ستا دا رواره دی تا ماشوم لوی کړی دی او ستا رواره دی نو ته مهرباني وکړه دې پوه کړه او مونږ ورسره جوړه کوو مذاکرات ورسره کوو. مذاکرات څه دي که دی مال غواړي چې څومره یې خوښي مونږ وله ورکوو. دله به دومره مال مونږ را جمع کړو چنده والا کوو دومره مال چې په دې عربو کې دنه مالدار سړی به بل نه. که دی بادشاهي غواړي نو مونږ ته پکې مخکې شه چې د ټولې مکې سردار زادې مشري مو ورکوو. او که دی جنۍ غواړي نو یوه نه دوه نه درې نه څلور نه هغه وخت کې من هم نه وه څلور نه زیاته څومره چې د خوښي او په کم کور ګوته یږدي نو مونږ یې وله ورکړو ډېرې ګوته کېږي. نو خو یوازې دا خبره نه ده چې ګنې مونږ د سره په دې جوړه کوو نه دا هوښیار هم دی ښکلی دی ښایسته هم دی د لوی قوم خاوند مونږ دپاره فخر هم دی. بادشاهي مال ښځه څه غواړي ورکوله. ښه بیا دویمه مته وایو دویم دا چې مونږ دا ورته نه وایو چې ته دې دا خپل دین مه کوه نه ته پوه شه خپل دین دې پوه شه. که ته خپل ایمان ساتې خپل کار کوه خو زمونږ د خدایانو نوم ماله زمونږ د بوتانو یعنې زمونږ د دې خدایانو نوم بلکل چې وانخلئ په دې مونږ خفه کېږي. ابو طالب لکې دا سوچ وکړه چې زه څه خبرې به د اروارو ومنلی شي او څه به د دوی ومنلی شي یو جوړه به راشي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې راغوښت ویروانه دا قوم د سره جوړه کول غواړي او خبره یې بده نه ده ښکلې خبره یې درته پیش کړې ده. څه وایي کاکاجي دوی وایي چې که دې مال غواړي که دې دولت غواړي بادشاهي غواړي ښځه غواړي مونږ ورکوو او دې منې کوو هم نه د خپل دین نه دې پیشه د دین پیشه او مونږ پیشه زمونږ د دین پیشه مونږ به راته د خدای بد نه وایو ډېرې زمونږ د خدایانو بد نه وایي. ورواره داسې کار دی چې دا خبره زه درته سپارش کوم ومنه. ورواره ټول قوم یو خوا دی مونږ بل خوا او د قوم مقابله ګرانه ده. ورواره زم تنګ شوی یم زم تنګ یم باقي ځکه د ټول قوم او د ټول کلي او د ټول علاقې مخالفت ډېر ګران دی. ورواره زم تنګ شوی یم نو ته مهرباني وکړه دا خبره ومنه.
رسول الله مبارک لکې سوچ راغی چې لکه چې کاکاجي مې مرانه جوړ روان دی پلار خو نشته نیکه خو نشته کاکا ماشوم لوی کړی مه لکه چې دې مرانه روان دی نو د رسول الله مبارک باندې دې وخت کې تکلیف راغی او سترګو کې اوښکې وګرځېد او لاول ورته وایي کاکاجي دا خو لا ښځه ده او مال او بادشاهي ده که د یو لاس کې مې نور کېدي او په دې بل لاس کې مې سپومۍ کېدي چې دا کم څیز راته الله راکړی دی قسم دی که دې ووړم سمت زه دې مړ شمه خو دا خبرې به کوم خو کاکاجي ستاسو د دې ملګرو دا خیال دی چې زه د ښځې دپاره دا قصې کوم زه مال لکم زه بادشاهي لکم والله دا مې مقصد نه دی قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي بل ځای کې قل ما اسألكم عليه من اجر ان اجري الا على الله زه په دې پیسې نه غواړم زما پیسې په الله دي اجر په الله دی زه خو د خدای د طرف نه یو پیغمبر یم زه خو به دا خبرې کوم دې څنګه د خدای د خبرو پیغمبر د خدای د خبرو مقابله کولی شي دې لېږلې سره پاره یم دا خبرې نه پرېږدم مذاکرات خو هله څوک کوي نن څه ستا او ستا ما چې په پټي جګړه وي زه هلکه نیم ستا او نیم زما په کور جګړه ده هلکه څه ستا او څه زما دکان شریک دی او بیاله یو وي ماله دومره بل وي ماله درېیم ګړی پکې راشي فیصله وکړي دا ستا او دا خو زموږ څه په پوره پټي جګړه نه زه خو د خدای پیغمبر یم یو خبره ورته فهم دی قوم ته یو ټکې ورته وایم او ورته واوره کاکاجي دا قوم دی واوري زما دا ټکې که زما دا خبره یې ومنله عرب به یم تابع شي او عجم به یم تابع شي او که دی یې ونه منله نو دی به خوار شي تباه به شي بیا ورته وایي چې کاکاجي خیر دی که ته وایې د قوم مقابله نشم کولی او ته د قوم نه تنګ شوې او تا ته مشکلات دي نو خیر دی کاکاجي ستا نه نه خفه کېږو رسول الله مبارک وجړل او ترې روان شو وی کاکاجي د ما الله شته پروا نشته که ته هم د قوم ملګری کېږې نو تا نه ګیله نه کومه بس ټیک ته دین مې تا ته مرسو قوم ته مرسو او که ته د قوم نه مجبوره ته پیشه قوم زه به د الله دعوت چلوم خیر دی ګیله نشته رسول الله مبارک ته روان شو ابو طالب خو پوه شو وایي ګرواره دلته راشه چې ته لاړې دلته راشه ما درته خبره وکړه د قوم که ته نه منې ستا خوښه ده او چې تر څو زه جمع یم زه به دې په شا ولاړ یم دین ستا او زما بیل بیل دی زه به دې په شا ولاړ یم او دا ټول قوم ابو جهل او عتبه به ټول ناسې دا دې واوري چې زه تر څو جمع دی چې د دوی لاس هم ستا ګریوان ته راونه رسي زخ تکلش خپل کار کوم رسول الله مبارک د خدای ډاډ ورکړه قوم هم پیش شو ابو طالب مخه چا نه شو نیولي دې نه پس کافر رالل ابو طالب ته یو بل درخواست وکړ بل یې ورته څه درخواست وکړ په عربو کې یو هلک و ډېر ښکاشته و عماره نوم یې ډېر ښکلی عماره نوم یې د ولید زوی و د عتبه نوسی و لکه د یو لوی سردار نوسی دی او ډېر ښایسته دی ښکلی دی نو بیا دې رالله نو چې دوی څنګه رالل نو ابو طالب ته یو کار وکړه وی دا محمد خو تا ماشوم لوی کړی دی که نه صلی الله علیه وسلم وی موږ تا له عماره درکوو ابه درکو دا ډېر ښکلی دی او ښایسته دی او مزېدار او د عتبه نوسی دی لوی قوم ابه تا ته وبخو ده په ځای به د هغه بچی شي او دې موږ له راکړه چې بس موږ پیشه بیا دی پیش رسول الله مبارک دا خبره ورته کوي دې موږ له راکړه موږ پیشه لکه هر څه چې ورسره کوم مړ به او تا له به عماره درکو ډېر ښایسته دی ډېر ښکلی دی ابو طالب ورته وی آها محمد نه ښکلی څوک کېدی شي صلی الله علیه وسلم او بیا زما د مړ ورور عبدالله یتیم بچی تا له درکړم او ستا بچی لوی کړم مغیره ورته وایي ابو طالب د انصاف فیصله دې ونه کړه ورته وی قوم ظلم وکړ انصاف وی ښه خبره قوم راوړه وی غلطه یې راوړه نو د خپل ورور د عبدالله ماشوم چې ما یتیم لوی کړه دوی له ورکړم مړ کړي او پردی وپالم دا د انصاف خبره ولې ورکړم دا دوی کور کې اوسي د دوی ډوډۍ خوري ولې ورکړم هغه خپل دین نه بیانوي دوی پیشه خپل دین یې پیشه زور خو په دوی نه کوي
که دې ملګري کېږي ایمان راوړي راودړي که نه راوړي خپل کار دې کوي ابه خامخا د خدای د دین خبره کوي یعنې دومره ظالمان هغې نه پس دوی سختۍ شروع کړې کافران پوه شو چې بل علاج نشته بې دې نه میټینګونه به یې کول او سختۍ شروع کړه مضبوطې سختۍ او چې کوم مسلمان و به یې واو ټکاو به چې کوم پکې داسې خلک وو چې هغه غلامان او مریان وو هغه یې وهل او ټکول دا سختۍ شروع کړې لیکن ابوطالب څه وکړل هغه فورا د خپل قوم میټینګ راوغوښتل که کوم مسلمانان و هغه هم راوغوښتل او چې کوم کافر و هغه هم راوغوښتل او رسول الله مبارک هم کېنو ټول قوم یې راوغوښته وی قومه یو خبره درته کوم ټول موږ د ده ملګري نه یو د نبي علیه السلام زه د پلار نیکه په دین یم تاسو کې هم داسې شته چې هغه به د پلار نیکه په دین او څوک د ده ملګري دي خو دې وخت یو زموږ د قوم خبره ده دا زموږ د قوم خبره ده د ده به موږ په شا ودرېږو زما قوم چې څومره دی ما سره څوک ملګري کېږي چې د ده په شا ودرېږو ځکه دته لوی تکلیف ته قوم دشمني را روانه ده او دا ما ته هم پته ده چې دې رښتونې دروغجن نه دی زه له دې نه خبره یم چې دا رښتونې دی او دا دروغجن نه دی خو موږ د پلار نیکه دین نه پرېږدو د لپاره نور ما ته پته ده ما سوا د ابولهب نه ټول قوم لاس اوچت کوي موږ یې ملګري که ایمان پرې راوړو که نه راوړو خو موږ یې ملګري یو دې سره رسول الله مبارک ته یو ډاډ میلاو شو مضبوط ډاډ زما وروڼو تکلیفات شروع شو دومره تکلیفات شروع شو چې یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیت الله په خوا کې لګیا دی مونځ کوي ابو جهل مخامخ ناست دی عتبه شیبه ولید امیه دا خلک ټول ناست دی دی کې ابو جهل وایي چې یاره څوک بلل شي د فلانکي د اوښانو ګاړۍ ته یو پیروان راوړي پیروان مونږ لرې یادو خو د اصل کې سلا پیروان ته وایي چې اوښه لنګه شي او کوم پیروان غورځوي چې هغه پیروان د سوټو سره او د وینې سره راوړي او چې دا هلک کله په سجده پرېږدو په دې شی وله ورغورځوي عقبه ابن ابي معاید ظالم بدبخت هغه وی دا کار به زه وکړم وایي شه وله زده کړه شه بس لاړو د اوښانو چې کومه لویه ګاړه وه هغې له او د هغې نه دقه سوټو ډک د وینو څخه هغه لرې راوړو او شاته ولاړو خو چې رسول الله مبارک په سجده پرېوتو ای وله په ملا د پاسه کېښو نبی علیه السلام مبارک په سجده پروت دی او عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه دله خدای ایمان ور نصیب کړی عبدالله بن مسعود ده خدای پاک مسلمان کړی دی دغه وخت کې وایي زه غاړه کې ولاړم عبدالله بن مسعود وایي ارمان وایي که زما طاقت وی نو طاقت مې نور څه مې لیدل خو مې څه نشو کولی او ډېر په زړه مې درد تېرېده دې کې حضرت فاطمه چا خبر کړه خو ماشومه وه نو ماشومانو ته جینکو ته څوک غږ نه کوي اب په منډه منډه راله هغه شی د رسول الله مبارک د ملا نه وغورځو او کافرانو ته بدرس شروع کړ نو ماشوم هم جینۍ هم ونه هغې ته ماشومانو ته څوک څه نه وایي خو چې رسول الله مبارک سر اوچت کړه د سجدې نه نو ابو جهل و دوی ته مخ کړی خیر یې ورته وکړه اللهم علیک بابي جهل خدای دې هلاک کا خیر یې وکړه خدای دا عتبه هلاک کا خدای دا ولید هلاک کا خدای دا امیه هلاک کا اللهم علیک بقریش دا جی چې څومره ټول خدای تباه کا او هلاکې کا خیر یې ورته وکړه ابو جهل رنګ وواو هغه ته پته وه چې دا خو مونږ ظلم وکړ یو خو دې وخت کې مظلوم دی بل د بیت الله په خوا کې خیره وکړه دا به خامخا قبلېږي خیره قبوله شوه خو یاره اثر یې څه موده پس ښکاره شو بدر کې خدای ټول مردار کړل هغه ابو جهل مردار شو هغه عتبه مردار شو هغه شیبه ورور مردار شو هغه زوی ولید مردار شو هغه امیه خدای مردار کړ ټول کافران الله پاک مردار کړ عبدالله ابن مسعود قسم په خدای رأیتهم صرعا په بدر کې مې ولیدل چې پراته بیا قد غیرتهم الشمس او د انوار وجودونه څخه کړي پړسېدلي بیا د دین لار کې چې کله هم رکاوټ راغلی دی مستو کړی دی مستې پیسې دولت خو الله پاک دین کامل کړی دی رکاوټې راځي خامخا خو الله پاک دین کامل کړی دی هغه رکاوټونه ختم کړی دی دین الله پورا کړی دی
بهر کې په بل یو کار دوی وکړه چې د دې یو مشر و هغه راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا او پیغمبر او یو میټینګ یو کړه حج په موسم کې به خلک د بار نه راتل د حجیانو حج لا نو دوی په دې ویاړېدل چې هسې نه د بهر نه د خلک راځي او دا چې ته مسلمانان نشي موږ ته به مشکلات پیدا شي نو د حج په موسم کې به په لارو کوڅو کې خلک خواره کړل چې د بار نه کوم مسافر راځي نو هغه پوهوي چې موږ کې یو هلک دی او زبردست جادوګر دی زبردست او ګورې ده سره کښېننې خبرې ورسره ونه کې یعنې زموږ په ټول قوم کې اختلافات جوړ کړي دي د پلار او د زوی او د رور او د زوی او د ښځې او د خاوند په منځ کې جګړې پیدا کړي یا ته یقین وکړه چې د بار نه به خلک راتلل که نه نو غوږونو کې به مالوچ منډل چې هسې نه هوا ته د خبرې موږ له راونړي حتی کې یو سړی به کله کله راته مکې مکرمې ته او زماد ابن ثعلبه نوم یو زماد ابن ثعلبه د حکیم هم او دا دم منتر به هم په خلکو وی ګوډې به ورسره و زه ماشوم هم پخوا زما هم یاد شي د مشرانو ته هم یاد شي داسې کال کې به دا سانیاسان به ورته وي پته داسې ده که نه دا به داسې کال کې یو ځل په دې کوڅو کې ګرځېدل د دې غرونو نه به راتلل هغوی به ځای په ځای کېناستېدل او خلک به تلل او خلکو له به پوڼۍ مونۍ ورکولې او خلکو به ته علاج کو سنیاسي به یې ورته دی دا به کال کې دا بوډاګان به ګرځېدل په دې کوڅو کې نو زماد ابن ثعلبه دقسې یو دغه و کورنۍ غوندې حکیم و دا دم درود او دا خیر درود خو نو خو لکه دا منترې به په خلکو وې نو دی راغی د نبي علیه السلام پورې خلکو به ټوکې کولې نو دې زما ته وی راشه مونږ کې یو هلک دی او لیونی شوی دی او دم یې کا څوک دی وی د ابوطالب وراره دی او د عبدالله زوی دی د عبدالمطلب نسې خو خو زه به یې دم کوم ټیک ټاک به شي ما د دنیا لیوني دم کړی دی او ښه شوی دی وی کوم ځای دی دې وخت کې رسول الله مبارک بیت الله سره راسو یا هغه هلک دی چې ناست دی نو دې غریب راغی هغه وی زه ما به له 100 روپۍ چې دم منتر به وکړو څه پیسې به پرې وګټو چې نبي علیه السلام مبارک له راغی دی خو بوډا وی ورواره وی خدای به دې جوړ کړي خدایه پاکه حکیم صاحب ورته خدای به دې جوړ کړي ښه ستا غوندې د ډېرو خلکو مې علاج کړی دی او خدای پاک ښه کړي دي ټیک شوي دي او داسې دم در باندې منتر وویم او دارو به درکم او ټیک ټاک به شي اوس رسول الله مبارک کې پوه چې دا د سپیرو نه پسې بل راولېږي اوس پته ولګي چې ته نه جوړ ته که نه جوړه ته جوړېږې او که زه جوړېږم پته به ولګي وایي کاکاجي ولې نه وایي څه د دم در باندې اچوم وایي ته ګوره کاکاجي ته خو ډېر هوښیار سړی په وطنونو ګرځېدلې نو خلک له اول د مریض نه د خپل مرض تپوس وکړي معلومات وکړي ته څه بیمار یې هغې له پس ولې علاج کوي که نو ما نه خو تپوس وکړه چې زه څه نه جوړه وایه ورواره وایه تاسو څه تکلیف یې ما ته وایه نبی علیہ السلام مبارک ورته دا خطبه شروع کړه الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه صرف دا خطبه شروع کړه لا اما بعد چې ورسېد اما بعد او ورپسې نور وایي لا نورې ورپسې نه دي شروع کړې اما بعد نو دا زما د ورته ویل واره ته لږ صبر وکړه ته یو ځل بیا ووایه رسول الله مبارک بیا ورته خطبه شروع کړه الحمدلله نحمده ونستعینه دا د خدای صفتونه دي که الله نه مدد غواړو او دا د الله نه بخښنه غواړو اشهد ان لا اله خدای یو دی ان محمدا عبده ورسوله زه د خدای پیغمبر یم دا خطبې وایي چې اما بعد ته ورته وراره وایي ته لږ چپ شه یو ځل بیا ووایه نو رسول الله مبارک بیا ورته شروع کړه الحمدلله نحمده ونستعینه چې اما بعد ته راورسېد وایي وراره ته څه وایې وایي زما خو دغه خبرې تا ته مې وکړې زه د خدای رسول یم او الله یو ګڼم او دا خلک ما ته لیوني قسم په خدای وي که ستا ناروغ ځان بل شته دا لیونتوب خبرې دي ته خو د خدای صفت وکړه ته خو یې خدای یو دی ته خو یې د خدای پیغمبر یم د تا چې کومې خبرې وکړه ستا د خولې نه ما څه واورېدل دا نه کهانت دی نه شعر و شاعري ده نه سحر او جادو دی او نه
دا لیونتوب دی ستا نرو ستا مقصد څه دی ورواره وایي دقه د دې خلکو ته یم چې د یو خدای منم یو خدای ومنئ بوتان عبادت پرېږدئ ما د خدای رسول ومنئ بې دې خوا که لاس رسول الله مبارک لاس ور مخکې که زما د ابن ثعلبه حکیم صاحب خدای مسلمان کړ حکیم صاحب ته نه جوړوې د شرک او د کفر او د ګمراهۍ په بیماری پروت وې خدای د ایمان صحت دله درکړ د ناجوړه نیمه داسې ټوکې ملنډې او د رسول الله مبارک نخرې به یې کولې یو ځل عتبه راغی عتبه د ابو جهل د پاسه سردار و لوی سردار عتبه هغه وی دا څه زه ورځم او دا محمد ته څه خبرې اترې کومه که خدای سم کړي صلی الله علیه وسلم چې راغی نبي علیه السلام مبارک سره کېناسته وروره زه ستا مشر یم که نه د دې ټول قوم مشر یم او زما خبره ومه او د دې زمونږ د پلار نیکه د دې دین خلاف مه کوه دا چل مه کوه نصیحت یې شروع کړه رسول الله مبارک ورته وایي کاکاجي وی زما یو څو خبرې نه اورې وی وایه بچې وایه نو نبی علیه السلام ورته دا صورت شروع کړه حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم نو دا خو اوږد آیاتونه دي خو چې دې له راورسېد فإن أعرضوا نو فقل څنګه دی انذرتکم مثل صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود چې دې له څنګه راورسېد که نه دا آیتونه ورته رسول الله مبارک وي عتبه لاس راواخېست او د پیغمبر علیه السلام په خولې کېښوده وي بس نورو پسې مخکې مه ځوئ نور لاندې نه شي عتبه نه چا تپوس وکړو وایي دا لاس دې وله په خوله ولې کېښ ښه رښتیا چې عتبه اوس هلته کې ابوجهل دې ټول ولاړ دي را روان دی رنګ یې بدل دی ابوجهل ملګرو ته ویې په کاکاجیم لکه چې جادو شو وایي چې ته یو شان روان و چې را روان دی بل شان را روان دی چې راغی کېناسته د خپلو ملګرو ته ورته یې زه یو خبره کوم وایي زه سپین ږیری او مشر یم پر دنیا ګرځېدلی یم قسم دی که دا دې څه وایي دا شعر و شاعري نه ده شعر و شاعري زه پېژنم دا دې چې څه وایي کهانت نه دی دا سحر او جادو نه دی دا دې چې څه وایي دا هغه کلام دی چې د مړې بار راوویسته دا رښتونې خبرې دي دې کې دویمه نه چلېږي دا رښتونې خبرې دي وی کاکاجي دا په خولې دې ورته لاس ولې کېښوده وایي چې هغه دا وی چې قل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود چې زه تاسو یروم د هغه تندر نه چې کوم په یهودیانو په سمودیانو عادیانو راغلی وایي چې دی وایي ما په خولې لاس کېښود مې چې دا تندر بس را پرېوځي جوړ مهرباني وکړئ سړی رښتونې دی نه منو ما منې خو داسې به وکړو یو ټکې به ووایو بس نورې خبرې مه وایه بس دا وایه چې دا جادوګر دی شعر مه وایه دا شعر نه دی بس دا وایه چې بس جادوګر دی دروغ الزام دی خو دا الزام به پرې لګو لګیا دي دوی خپل کوشش کوي د پیغمبر علیه السلام خلاف دا عقبه بن معیط را د رسول الله مبارک د سر ته د مرې ته څادر واچو څادر له زور ورکو دا نه چې نبی علیه السلام پې کمزور یو دا نه چې رسول الله مبارک سپېړه نه شویستې خو الله ورته وی اعرض عن المشرکین جنګ مه نه کوي دوی چې هر څه کوي به ته به غږ نه کوې یعنې دغه وخت رسول الله مبارک دیکه ورکولی شو دغه وخت کې رسول الله مبارک ځمکې ته راغورځولی شو خو بس الله منع کړی چې ته به لا غږ نه کوې بلکل دا مسلې به راځي خو وروسته به راځي ته به غږ بلکل نه کوې نو حضرت ابوبکر صدیق راغی او هغه څادر یې د مرۍ نه لرې کړ او یو ځل رسول